خلیلزاد عبدالله د غنی په مشرۍ ټول شموله حکومت ته غاړه کېږدي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي عبدالله د اشرف غنی په مشرۍ ټول شموله حکومت ومني. خلیلزاد آلمان له شپیګل مجلې سره په خپل تازه مرکه کې ویلي ټاکنو کمیسیون اشرف غنی د ټاکنو ګټونکي په توګه اعلان کړی دی، خو بلخوا عبدالله هم ځینې مواردو کې خپل دلایل لري. هغه هیله څرګنده کړې چې اوسنی سیاسي جنجال باید دوام ونه کړي ځکه دوام د افغانستان په خیر نه دی. د خلیلزاد په وینا موږ شپه او ورځ کار کوو چې افغانستان کې د سیاسي رهبرانو ترمنځ راپورته شوي لانجې ژر حل کړو. حمدالله محیب رسنیز فعالیت او د بیان ازادي به تر هیڅ نامه لاندې معامله نشي. د افغانستان دولت وایي رسنۍ او د بیان ازادي د یو ارزښت په توګه بولي او د ځان مکلفیت یې ګڼي چې د سولې په بهیر کې د ارزښت له پخوا ډېر تقویه کړي. د ملي امنیت شورا سلاکار پیغام چې د خبریالانو د ملي ورځو په پار خپور شوی وایي د خبریالانو د حقونو او کاري چاپیریال خوندیتوب دقیق او پر وخت د اطلاعات ورکول او آزاد بیان هیڅکله تر هیڅ عنوان لاندې هم معامله نشي. عمران خان افغان سولې کې چې څومره پرمختګ ګوري زموږ د هڅو پایله ده. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي افغان سولې کې وروستي پرمختګونه ټول د پاکستان د هڅو په پایله کې ترلاسه شوي دي چې باید موږ کوښښونه وستایل شي. هغه زیاته کړې د سولې لپاره باید نور کار هم وشي ځکه د افغانستان مسله د جګړې له لارې نشي حل کېدلی او امریکا 19 کاله د جنګ پر مټ سولې تامین نشوی کړلی. د هغه په وینا افغان سولې کې موږ بې دریغه او د پام وړ همکاري کړې ده. عمران خان پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې ولسمشر غني ویلي طالبان باید له پاکستانه د خپلو اړیکو وضاحت ورکړي. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوي یا ته ولې د سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.